بعض علماء آسان مثال دسی جوړی، مثال د مؤمن د نخلې دی، اخو دو تمثیل د کلمې د نخلې سره. کمرګرته کې نفع درکې کې کینیم نفع درکې کې مشوره کې نفع درکې لکه د نخلې چې پارشي کې نفع ده. او دې نخلې ته عامه بنی آدم ویلیش. نبی علیہ السلام فرمایي اکرموا عمتکم، د خپل ترور عمي عزت کوي. قیل من عمتنا یا رسول الله، زمونږ عمت څوک ده؟ قال النخله، کجوره ده. لأنها خلقت من فضيلة طينة آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام چې جوړ کړی شو قالبې تراشلو په ټیم کې ته ختمه ته یو خابل خچو ورزیدا دا غینه د کجوري بوټي جوړ. ومثل کلمة خبیثه، او مثال د کلمې خبیثی چې کلمه شرکی ده. کشجرة خبیثه، پشان د شجرې خبیثی ده چې مړغونه. وجتثت اقتلعت، چرا ویستلیش من فوق الارض، ویستلی کېږي د پاسه د ځمکې نه بالاشاره القلیله، ما لها نه دی لره من قرار، څه ثبات په مخ د ځمکه. دا شان کلمه شرکی ده، بس په خوله باندې لګي اوی، خو دلیل پې نه وي. دلیل چې پراشي معمولی ټکان سره ختمېږي نړیږي. مثل کبیت العنکبوت ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت دی، دلایل پې نه وي. نو مراد د شجرې خبیثینا خامزله شوا، دا د اکثرین رایه ده. مړغونی ورته مونږ وایو، دوی ورته خربوزي دشتي وایي که څه ورته وایي، خربوزي دشتي. بوټي کمزور په مخ د ځمکه باندې چې لاس ورته واچي اسانه راوځي، ثبات نه لري، ادله نه لري. بعضی کم مفسرین د شجرې خبیثی نه مراد عاشقه اخلي. عاشقه پیژنې ابوره د پاسه چې غزیر جال خور شوی، زیر جال دې ته عاشقه وي. او دا عشق تم عشق ذکر وي، دا ماخوذ دا هغه عاشقین ده. عاشقه هغه بوټي ته وي. یو هغه بوټي کې دا کار دی چې کله په ونه باندې سور شي چې دا د ونی بیخي استلو نه دا بوټي ته نه کوزيږي. عشق چې په کوم زړه راشي کنه چې برباد کړي نه پرې دینه. او بل دا چې هغه ونه کې دا کار دی چې بیخ نه لري، عشق هم بیخ نه لري. ولی جوړ شو څه شي نه جوړ شو، بس اسی جوړي اواز دل بګلم میرا وا هیڅ شی به مې یا کس کې خدای غریب فتایي. او بل کار په دغه عاشقه بوټي کې دا دی چې ته به راواخلي کټه کا بیخ بنه لري کنه، اسه څنګه وای یو بل ونه باندې واچو الته روان شي خور بشي. عشق کوم دا کار دی، کله به ته وای چې دا جنې ختم شو پسرلې به پراشي بل ګوري بیا به شروع سم دا غنو د غاڼې ایرا دا پاس نو متا تراسي پوند ښکاری چې ګلندې پکې اور نشته که خپل ور کوزه کړلندې وری پکې همدام دا راشي. اکثر مفسرین وی مراد دینه خنزله دا مړغونی او خربوزی دشتی هغه بوټي دي. بعضی کم مفسرین ته عاشقه اخلي چې هغه اسی بیخ نه لري، ثبات نه لري، اډونه د پاسه سره شوی دا. یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا، ثابت پرې د خدای تعالی مؤمنان په قول ثابت سره چې کلمه لا اله الا الله د الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې او په آخرت او په قبر، قبر کې دغه تلقین او برابر شي. مراد د قول ثابت نه لا اله الا الله دی، حیات الدنیا دنیا کې او په آخرت په قبر کې. صحیح مؤمنان چې څوک هغه ته په قبر کې دا تلقین کیږي. ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، سچې د خوخی
علم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرا باب رابع مصدر دے بے پالم للتذکیر شپږ امور دلتا تخفیفات اخروی و زواجر د دفع عذاب د پارا پایت نمبر 20 کی دری امور ذکر کیږي انفاق اقامت الصلاة ایمان او دارنگی دلیل عقلی تفصیلی د ابراہیم علیہ السلام او تخفیفات اخرویہ علم تر الذین بدلوا چدی تغییر ورکړي نعمت الله تعالی علی کفرن بکفر سلام یا متعینین د بدر مراد دی یا بنی امیہ و بنی مغیرہ وغیرہ وحلوا قومهم او نازل کړي دي قوم خپل دار البوار ہے دار الهلاک کور د هلاکت هغه خلق چې مشری کړي دا نعم الله په کفر بدل کړي خو تعالی مالدار کړي دي دې په مقابله د نبی اسلام په بدر کې بل لس خان په زد لالول او خپل قوم دار البوار ته ور نازل کړي دي دا دار البوار څه شری جهنم دا بدل شو دیو داخلی گی دی لرا وبیس القرار هیا مخصوص بزم مقدر دی وجعلوا دی تڑلی للہ اندارا جوڑ کری دی خوی تعالی سر شریکان بتان دی رطال لی دل الناس عن سبیل اللہ قل ورطو تمتعو فإن مسیرکم الانار قل اویا خاص و عباد زماعی کسانو تآمنو یقیموا لیقیموا الصلاة ولینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیان مخکر دین چراشی ورته ورځ چې لا بیم فيه ولا خلال نوې په دغه ورځ کې دوستین دا دوستی د بدانو نشته د نیکانو نشته دی په دغه ورځ باندې بعضهم لبعض عدو الا المتقون پنځشتمه سپاره کې راځي الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج برزقه به پرغوبو من الثمرات رزقا لكما وسخر مسخر کړي تاسو لپاره الفلک لتجري في البحر بامره دا ذکر د نعمت لپاره دی دا دله عقلیه په شکل انعام راځي وسخر مسخر کړي تاسو لپاره الانهار وبو کې څومره زور دی لیکن دا وبو مخ کې چې دنو دین جوړ کې پور سکه به تنیر را اخلي نیر کې بچي ولګي بچي کې لختې شي به یو تزم دې کانم بل چور باندې خي پار پټي سوای کمزور دی کان کنه بیکار سره چې هغه په وګو مقابله چرته کولې شي خدا وګو مسخر دی وسخر لكم الشمس والقمر دائبين چې مزل کوي په سرعت سره یا دائبين يذهبون موافقا مع العادت دائم د پر خپل عادت موافق روان دي او مسخر کړي تاسو لپاره لیل او نهار دې کې فواید دي وآتاکم درکڑی تاسو ته من کل ما سالتموه بعض د ټولو هغه چې تاسو ته غوښتلې من تبعیضی په داخل کل ما سالتموه نه بعض درکړي اره دعا چې کول ډیرو غواړي نه څه خو درکې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کتاسو اشمار نعم د تعالی نشمار به نکړي دغه نعم خلاصه دا چې یقینا انسان له ظلم لوی ظالم نه کفار لوی ناشکر د نعم الله دلیل نقلی د ابراهیم علیہ السلام هغه وخیات کې چې ابراهیم علیہ السلام اے رب زما او ګرځه دا بلد آمنا بانی د کعبه ابراهیم علیہ السلام دا په توحید جوړ کړو دي مشرکین په بوتان کې خدای ابراهیم علیہ السلام مسلم شخصیت او قول ذکر نقلی وجنبني وساتما ولرکما او بچی زما د دین چنا بدل اسنا رب رب زما انهم یقینا دا بوتان چې عدل کثیر من الناس گمراه کړي دي ډېر د خلقنا فمن تبعني فشا چې اتباع کړ زما فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا اے رب زمن اني یقینا ذچما اسکنتو امو سوال من ذریتی بعض اولاد زمانا چې حاجر بی بی اسماعیل علیہ السلام دے بوادن فی وادن په خول کې
غیر ذی زرع چنه خاوند فصل پنیز د بیت تابانی چې محرم دی ذی احترام دی او بعض اشیاء پکې حرام دي. ربنا اے رب زمونگا دې د پاره مې دې پر خدل چې یقیم الصلاة فجعل پس وګرځي افئدة الناس افئدة من الناس زنون د واج خلقو تهوی الیهما چې په جلته را رواني دی اړختا اتشتاقو وتهرولوا الیهم بالمحبه وارزقهم روزی ورکی دینا من الثمرات دالوانو دمی وجاتنا لکی یشکرونا ربنا اے رب زمان انکا تعلم ما نخفی وما نعلن دا عام شو یا ما نخفی من حب اسماعیل علیہ السلام وما نعلن من حب اسحاق علیہ السلام. دا حاجر بی بی خدا ساری بی بی وینزوا بے دازاد اکردائز ابراہیم علیہ السلام تورکڑا بے چې د دین اسماعیل علیہ السلام پیدا شو نو دا ابراهیم علیہ السلام مینا دا اسحاق علیہ السلام په نسبت سره د زیاته وا. نو اسماعیل علیہ السلام سره مینا ډیر وا بس بني خو خامخا دا نه خو خی چې د بلې بنځې دی قانون ته ډیر ګرانی. نو ساری بیبي ته دا خو خنش چې خو خنش وي چې دا بس دې کور کې بدانه وسینو. ابراهیم علیہ السلام د ساری بیبي دا خبره نه منله بیا په وحی خفی سره وحی ورته وشو چې ساره بیبي کوم امر درته کوي دا ومنه حاجره بیبي ته جدا کا دا د دې وینځه پاتې شوی دا نن بادار را دا د دې ځل کله مني ودا جدا کته نو معنا انک تعلم ما نخفي من حب اسماعیل علیہ السلام وما نعلن من حب اسحاق علیہ السلام. دا محبت ولی زیات ابراهیم علیہ السلام ته پته وا چې اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې محمد رسول الله علیہ السلام روان او اسحاق علیہ السلام په اولاد کې زرګونه پیغمبران راځي او شان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکار دی. هغه معنوي صباحت او ملاحت د وجنه محبت زیاتو. وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء علم كل شيء الحمدللہ الذی وهب چراکه د مال الکبری سره د بډاوالی اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام نه دای ما ترا کړی. ان ربی لسمیع الدعاء لمجیب الدعاء. ربی اے رب زما جعلنی وګرځه من مقیم الصلاة متمین نمازه او من ذریتی او د اولاد زمانہ اذن وګرځه متمین نمازه. ربنا اے رب زما تقبل دعائی زمون دعا قبول کړي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نو دا دعا د لوالدي یا قبل النهي وا دی وخت ته نه نو شوی. نور ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين او یاداري چې هغه وخت کې مغفرت دعا منع ده کله چې هغه مرشي او چې مړ نه وي په دنیا خو دعا کولای شي چې خدای دا وبخي یعنی ایمان او نصیب کړي. دا خو عیب نه دی چې مړ شي په شرک دی دعا کې نه یادې. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ګمان مکو په خدای تعالی دنا خبرو دا غسنا چې کوي ظالمان پټول کوي دي. انما يؤخر يقين رستو خدای تعالی دی له یوم یورز لرا ادا سے سخت ورځ چې تشخص فيه الابصار بقي بروزي پدې کې الابصار سترګې مهطعين په حال کون لدی کې چې مسرعين به جلتی کون کې به محتع د احطاع نه ده. احطاع دو معنی لري. قتاده سے وای چې محتع اسراع ته وای مسرع حال کون لدی کې مسرعين جلتی کون کې وای داعی په طرف روان د حشر میدان. دویم مانا دا احطاع چاہتا ہوئی النظر من غیر ایطرفا دسی قتل چی بالکل سترگو طرف ورنکی دیتا احطاع ہوئی. خالقہ والندی کی محتعینا چی قتل کی بوی بق بق بالکل بسترگو طرف نور کئی دا دحشت دور جنا. درین قول دا چل محتع اللذی لائر پوراسو اگا چاہتا ہوئی چی سر نو چاہتا خالقہ والندی کی چی دی بوٹی تون کی دا سرنوئی. نبیا مقنعی رؤوسهم دا پمانا دا متوعتی رؤوسهم سرا ٹٹون کے دا سرنو بوی سرنو بے ٹٹنی ہوئی.
او که محتع په معنا د مسرع شي نو د ابن عباس ته معنا دا کوي چې مقنع په معنا د رافع رؤوسهما سرونه به برنیولې نو ګورا سترګې به بقي وي سر به داسې نیولې او ډېر تیز روان وي لا يرتد واپس کیږي مرضی ته طرفم هغه نظر دغیو د یری د دې طرفت عین سترګې رب بنخري وعقلتهم هوا ونوذن به سر خالی وي د هر خیل نه خالی وي یا راوتی بوئی د مواضع او خپلنا تب وایګنی چې دا په ستوني کې پراته دي وانذر الناس اویر وخلق من یوم دورجنا یاتیهم چراج بریتا العذاب وعذاب پر غورس خلق اویروا پاغ ورس چراج بریتا عذاب پسوائی با کسان ظلمو چې شرک کړه ربنا اخرنا الى اجل قریب یعنی دنیا تم واپس بوزاں نجب اطاعت بوکم دعوتک دعوتستا ونتبع الرسول رب کریم بورتوئی یا فرشتی بورتوئی اولم تکونو اینوی تاسی اقسمتم چه قسمونم خولل من قبل اولن پا دنیا کے او ویلبم چه مالکم من زوالا نشتتا صلات زوال دنیا نتلل نشتو باس نشت حال دا دے سکنتم مسیدلی ہوئی تاسی پا مساکنو دا اغا کسانو کے چه ظلمونے پا ظلمو بندنے کڑی وازابونو تراغلیو او واجحشو تاسی تکیف فعلنا بهم چه پاغی موسیٰ عذاب روستے ہو وضربنا بین کڑی ممتاز پر امثال فی القرآن من الوعد والوعید وقد مکروا مکرهم فتاقیق ہم مکر بو کرے مکر خپل سچ کے ولی کی او خدای تعالی سره جزاء د مکر وغیرہ و ان کان مکرهم دیو مکرونه کوي اگر کده ان وصلیه کا اگر کده مکرهما مکر د مکه والو او فریب د دوی دمر غد د چلی تزول منه الجبال چزائل دي شید دین غرنا یا رسول الله ستا سینه غټا دا د دمر مکار قوم دې کدا مکر غر ته متوجه کړي ونه مکه نه ویلې کړي وي تبهم ثابت فؤاد والای پر خپل دعوت ټینګ ولاړي یا ان نافیکا ان کان مکرهم ند مکر دی لتزول منه الجبال چغرن دې د دینه زایل شي یعنی ولید مکبر کوي بغرن حقوق ندی لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فلا تحسبن الله فزغمان مکو په تعالی د دې خبره مخالف وعده چې د مخالفت کوونکې د وعده خپل رسول له د رسول سره د امداد وعده چې کړی دا به پوره کوي ان الله عزیز ذو انتقام او یاد کا غورس تو بدل چې بدل وکړي شي الارض زمکا غیر الارض په غیر رزمکه والسماوات اسمانونه هم بدل کړي شي لدی معنی صدا دا تبدیل چې راځي تبدیل د ذات دی که تبدیل د حال او د صفت دی اکثرین په دې باندې قائل دي چې دا تبدیل چې دا تبدیل صفتی دی تبدیل صفتی تبدیل د سما څخه شه تکویر د شمس او د قمر دی اب تورش او دا ستوري بلند پراګند پروزي زد نجوم منتصرت غرون باوار شکند تبلارش داغا تغییر صفتی بعض علماء وی چې دا تبدیل چې کوم نه تبدیل دی دا حقیقي زمکه ونه تانبه نه جوړ شي خور نه بنئ تانبه وي نور بور تراکوز کړی شي نو سخت بګرموي وبرزوا او روبوز د اخکار بشیر الله الہ لرا دا غزاد دے واحد القهار وتر المجرمین تبغور گناہگار پدغ اور المقرنین چلی بتړلې شي په الاسفار په زولانو کې مسلسلین مقید په الاسفار سرابیلهم قمیصون ذیب من قطران دنان زړنوي یا قطران نا مراد نانزړه چور ډیر اخلي یا مراد د قطران نا ګوګړ دی ګوګړ
چې بس دا ورته نږدې کی او بغ کوي او راخلی. یا مراد د قطران النحاس المذابان مثل کړي شي څا بګرم وي. وتخشى او پټ بکړي مخونه دی النارور اویلن لکی. لیجزیا جاری مجرور تعلق تر برزو ورکا. وبرزوا لله الواحد القهار ولی لیجزیا لپاره دی چې بدل ورکړي خو تعالی کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. دوی توعید شو مومن ته بشارت. هذا بلاغ بیان للناس بالامر والنهي والوعد والوعید. دا دې لپاره نازل شوی لینذروا چې ويرولې شي دوی په دې سره وليعلموا پوښي پدې چې انما هو اله واحد او دې لپاره ليذكر يتذكر چې پن واخلي اولو الالباب. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. صدق الله مولانا العظيم. در لسم سفارہ دا سفارے آخر اور دا سورت حجر ابتداء دا سور لسمی سفارے شروع. ترتیب عثمانی علی سورت پنځل لسم دی او ترتیب نزولی سلور پنځوسم دی. نازل رست دا سورت یوسف نا. او تسمیه دی پا حجر سرا اغا مذکور دا پایت نمبر 8 کے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. حجر د مدینی منوره او د شام په منځ کې یو وادي و او غلطه د صالح علیہ السلام قوم اوسېده. هغوی د ناقۃ الله معجزین کار کړو، عذاب پر راغلیو. اجمالی واقعات د ما سبق او هلاکت دا غي ذکر کیږي. من جمله دا غینا اصحاب الحجر دا د یو زینون دی. کلمات شپږ سوه څلور پنځوس او حروف 2000 او یاد. ربط د ما سبق سره یو پدې کې دی چې په آخر د ما سبق کې د قران کریم تعریف دی او ذکر القرآن دی او ابتدا د دې کې هم ذکر القرآن دی چې تلک آیات الكتاب و قرآن مبین. او دارنګه ما سبق کې ذکر د دیو چې دوی ته تعذيبات او خروي ورکولې کېږي. تفصیل دا غو په محتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. تفصیلی عذاب دی صورت کے بداغی علت بیانیگی چې ما اهلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم. دارنگی منکرین در رسالت په مخ کې صورت کې اعتراض په نبی علیہ السلام د سحر کړي او نسبت د سحر او نبی علیہ السلام او په دې صورت کې به نسبت د جنون وی نبی علیہ السلام ته یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. دعوت تمام صورت دا ذکر دا تخفیف دا مجرمینو پا ذکر دا اقوام مکذبہ مهلکو سرا. او دویمه دعوت صورت تمنی دا ایمان وقت نزول العذاب دا مفید دا فائدے نوی. کل صورت مکی دے مگر آیت وآتیم چه ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم
علی رأی الاکثرین دور کے مدنی دی. تمام صورت مشتمل دے پس ثلاثت ابواب باندے. باب اول دے آیت نمبر 15 پورے، ثانی دے آیت نمبر 15 پورے، ثالث دے تراخرہ پورے. خلاصہ تمام صورت دا جوڑی گی کہ ابتدا دی کی ترغیب الکتاب دے تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. متصل پس تخویف للمنکرین دا صداقت قرآن منکرین چیری داغی تخویف دے چ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آیت نمبر 15 کے دا منکری رسالت دا پارا زواجر دی او پا دعوت وحدانیت بانے چی نمخ کی صورت پا آخر کی راغلی دا چلیعلم انما هو الہ واحد. پدی دعوت بانے با پدی صورت کی پا تمام صورت کی 15 دلائل عقلیہ اغم پیش کی. نو یو پا تمام صورت کی ترغیب الکتاب دے، دویم تخویف المنکرین دے، دریم زواجر دا منکری رسالت 2000، سلورم 5 دلائل عقلیہ بوحدانیتہ تعالی، پنجم معال من تکبرہ چاچے کبر کڑی دا معال صدے. نو دا معال دا من تکبرہ دا پارا با واقعہ دا ابلیس راشی. دا دویم کرد دے چو واقعہ دا ابلیس، دریم کرد دے چو واقعہ دا ابلیس را مکرری گی. اول ذل پاول سفارہ کے لی تذکیر النعم چستاسو پنکا آدم علیہ السلام بانے ما انعام کڑیو، فرشتو مسجد میں گرزولیو، نو نعم یاد کئی او داغی پا بدل کی تاسو زمایو امر منی چو عبد اللہ. دویم کرد پاتم سفارہ سورت عراف کی چی تقریر راغلیو دا واقعی دا ابلیس آغا دا پارا دا دیر راغلیو چی اتخذوه عدوا ستاسی دا نکو آدم علیہ السلام بیزتی کڑیوا او حتی کہ چی بدت لہما سوآتہما عورات اور تخکارا کڑیو. نو دسی کس پکار دا چی دا پختو او دا اصول و قانونم داوی چی کم سڑے دا چا دا نکو دا پلار بیزتیو کی اغسر اشنائی نکی عداوت الانی. نو دویم کرت واقعہ دا ابلیس چراغلیوا دی مقصد دا پاروا چی دستاسو دا نکا آدم علیہ السلام بیزتی کڑی دا لیو تاو دے پا دشمنی ونی سی. دویم کرتی صورت کے چو دا ابلیس را روانو آیت نمبر 23 کے برازی دلتا مقصود دے قسینا معال من تکبر دے چا چکبرو کا مرجع صدا. نے ابلیس تو گو رہی چکبری کڑیو دے یو امر خلاف کڑیو لعنتی میں کا عمری. آیت نمبر 245 کے تخویفات و بشارات تھی او بل پدے ټول صورت کی تخویف دنیاوی دے پا ذکر دا اقوام 5 باندے چی قوم دا لوط علیہ السلام، قوم دا شعیب علیہ السلام، قوم دا صالح علیہ السلام چی اصحاب نمبر بل جماعت دے چے مختصمین دے چے ورز دا بدر کے سرا پزد باندے لس لسخان علالول او تقسیم دا ورزو اکڑو. یو بویل سحر بیتال آلے بلوی ماخام بیزال آلوم، سحر بیتال آلے ماخام بیزال آلوم. دا مختصمینو دا یوم بدر متعیمین روٹی ورکون کی پاغیبانی پا بدر کی عذاب راغی. او بل مستہزئین وکفینا کل مستہزئین
اغا پایت نمبر 95 کې دا غي تعذيب دی چې پشمار یو څو نفرو په متعدد ځایونو کې مردار کړي شو او په تمام صورت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی دا پلسو طریقو باندې دا صورت مجمل دی نو ځکه ما بیل باب نه کا اگر کا درې بابونو ته مشتمل دی چې اول تر 15 دویم 50 پورې دریم تر اخره خو خلاصه تمام صورت ترغیبات ال الكتاب زواجر للمنکرین منکر رسالت د پارا زواجر دلائل خمسه عقلیه معال من تکبرا تخفیف دنیوی په ذکر د اقوام مکذبه خمسه سره چې قوم لوط قوم شعیب قوم صالح او مقتسمین او مستهزئین دي او لسو طریقو باندې تسلی د محبوبه او تخفیفات اخرویه ورکی او بشارات ورکی ضمنی پمنس کې راځي الف لام را تلک آیات الكتاب والله اعلم بمراده تلک آیات الكتاب هذه سورۃ دا سورۃ چری آیاتنا د کتاب دی وقرآن مبین وآیات قرآن مبین عطف تفسیر شو یا وقرآن مبین کې واو قسم یکا قسم میری په قرآن مبین باندې چې دا سورۃ آیات الكتاب دی دا سورۃ آیات الكتاب دی نو جواب قسم په نفس قسم پہلے قسم مقدم شوه دی وقرآن مبین قسم میری په قرآن مبین باندې چې تلکا آیات الكتاب نو یا واو قسم یری یا عاطفه دے پاتف تفسیر سرا مبین مانا واضح دے یا مبین مانا مبین دا حلالو دا حرامو دے ربما یود الذین دا دعوت صداقت کتاب وا سو کے چنمانی آئی تب یورز راشی چی بے بڑی رغزو لری چکاش من منن کے دا دعوے وے ربما یود الذین دیر کرتے تمنی وکے خوخ بگنی کفارا آغا وقت چی اگوری عذاب او تمنی وکئی چی لو کانو مسلمین کاش چوے دی مسلمین پا دنیا کی مقررین دا دعوی منن کے دا دعوی دا صداقت کتاب وے او قرآن کریم من لے وے ربما پا مانا دا تقلیل امراضی کل کل استعارہ کی گی پا مانا دا کمی خبری تکسیری سرا دلتا پا مانا دا تکسیر دے دیر کرت تمنی وکئی کفار کاش وے دی مسلمین کل بدا تمنی کئی حین رأو العذاب محبوب توائی ذرهم پریک دا دوی لرام پریک دا دوی دا امر للحانت دے پریک دا یاکلو ویتمتعو ویلہہم العمل پریک دا دوی چی خوراک کئی ویتمتعو عیش کئی پا کفر و پا حرامو کی ویلہہم العمل او مشغول کړی دی د لرا امیدونو اوګدو د طاعت الله نا پرې چې خوراک کې عيشونه کوي اوګدو امیدونو چې مرګ نشته او زبا تمام عمر ژوندیم دې مشغول کړی د طاعت الله نا بس خلاصه دا فسوف يعلمون نظر دې دی په پوښین وایټ اوس دا خبره چې سمنس په ول عذاب نراولم ځکه چې تقدیر شته کنه تقدیر نه مخ کې رسته نه کوم وما اهلكنا ونذ هلاکړي موږ من قريه اهل له قرين مگر هغه لرا کتاب معلوم وو یو وخت معلومه ده هلاک نو اجل موقت لهلاکهم وقت معلوم بو چې مکتوب بو په لوح محفوظ کې اهلکنا من قریه کی دامن زائد لتاکید النفع دی او دا قریه چې کوم دا مفعول اهلکنا دی وما اهلکنا من قریه الا ولا کتاب معلوم وقت معلوم مکتوب فی اللوح المحفوظ ندی باندې عذاب راضی هټه میں پاتے ما تسبق من امتنا جلاها ما تسبق من امه دلتم دا من زائد لتاکید النفع دے دا من لزائد تاکید النفع دا پا نفع کی نفع نبعدو کی راضی کنا ما من رجل فی الدار اڈو یو سڑے نشتا پکور کی ما من رجل
نو دلتم دامن زائد لتاکید النفی امت فاعل تسبقو دے ما تسبق امتن نمخ کیگی یو جماعت اجلها پٹند ہلاک پلوان دے وما استاخرون ندی چی دی رستو شید آغینا ولی بدوی لائق دا عذاب نوی سنگمت عذاب نرا رازی ہوٹین پاتے رے ولی بلائق دا عذاب نہیں محبوب تا مجنون وائی وقالوا وید یا ایوہ الذی اغکسا نزل چی نجمن نازل ولشی پاغبان ذکر و نصیحت قرآن کریم وائی ورطا چی انکا لمجنون یقیناً تا چی خاماخائی مجنون ذکوی دا اشیاء زان نہ جوڑے دا قول چا کڑیو عبداللہ ابن امیہ المخزومی کڑیو عبداللہ ابن امیہ المخزومی اولی و پدی عذاب نرازی دی پخپل فرشتگان غواړي او فرشتے خوار انسان ترازی خواغد عذاب ٹیم وی یا دا نزع دا رخ ٹیم وی لو ما تاتینا یعنی وقالو دا مقول دا غیدہ او وائی دی دا توابانی وقف راغی چونکہ دلتا قائل دغا سڑے ندے عبداللہ ابن امیہ المخزومی ندے ذکر توار آلا یعنی ورنہ پکار داو چی توار نوے دلتا لیکن دا مقول دا مغا قالو بوے مشرکین وائی خوالتا قائل یو سڑے دلتا قائل بل سوک دی لو ما تاتینا بالملائکہ اے حلا لو ما پمانا دا حلا تحدیدی سرا حلا تاتینا ولی نرا ولی تمنگتا فرشتگان چی گواہیو کی چی انکا رسول اللہ ان کنتا کتی محبوبہ من الصادقین فی مقالاتک چی انی رسول من اللہ دا خبر دوی کہ انو عذاب با پیولی نرازی رب کریم ندے شبے جواب ورکے ایمان نزل ملائکہ امون نازلو فرشتے ہر احد تا مگر ہر احد تے نازلو الا بالحق پا حق سرچ مرگ دے لتا مراد دا حق نا مرگ دے یعنی بالحلاک و قبض ارواحیم ہر کس تمون فرشتی نلیگو دا زمون عادت تے او ہر کس تے چلیگو نو وقت دا حلاک کی ہوتا لیگو چی روح تے اخلو او خاص و عبارت چی نوری فرشتی لگو غفار چاہتا نشو لے گلے انبیاء خسطول نہیں مونگ نازلو مالک احد لرا ار احد تا مگر ہر احد تے نازلو الا بالحق استثناء متصل را خودی دیادو ساتی چی ما کانو نبیدی دغا وقت کے منظرینا محلت ورکڑے شوین فرشتی خوغواری خبیا با محلت ورکڑے شوی نئی او دی قرآن کریم پوری خندا کئی ددے پوجا محبوبتا تسوائی مجنون وائی تمخفکے گدوی دی کے استغیر کول نشی انا نحنو نزلنا ذکرہ یقینا منچی من نازل کردے نجمن از ذکرہ قرآن کریم لرا ذکر نصیحت تے او یقینا من دے قرآن کریم لرا یا نبی علیہ السلام لرا حافظونا خمق ساتن کیوں دا شیاطین و دا جن و دا انسنا زیادت او نقصان پکے لفظی کول نشی دا وعدہ دا حفاظت چی دا دا نظم الکلام دا معنا ندا تحریف لفظی ورکے سوک نشی کولی ہر چی تحریف معنوی دے دمر تحریفات نن سبا قرآن کریم کے روان دے چی دمر لا تورات انجل کم شوی نو تحریف معنوی نا محفوظ نہ دے گرے تحریف لفظی نا محفوظ دے ذکا قرآن کریم لفظاً معجز دے دا معجزہ معنوی حسیہ دا دی مقابلہ تاروز قیامت سوک نشی کولے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ دا تسلی محبوب ترا اے رسول تاسو واضح قوم تتلینئے محکم دے رسول منگلے گلیو آغویم قومنو را پاسے دلیو تکذیب دا آغوی کڑیو بیا دا تکذیب پا صورت کی منگ آغی تعذاب ور کڑیو دا مکی والو تم چی تاسو لے گلے دوی تاسو پر استعزاء کئی دیم لائق دا عذاب دی خوٹیم پاتے لے آغی تا دلائل ہوئی چی ما تسبق من اما جلہا وما استاخرون خاما خوابت تاقیق منگ لے گلیو رسولا من قبل کا ورندستانا فی شیع الاولین فی فرق الاولین پڑلو دا پخانوں کی وما یاتیہم من رسول
من زائد لتاکید النفی او رسول فاعل یاتی دے ما یاتیہم رسول نبرات لو دے قوم لرا رسول یو پیغمبر مگر روبدوی پاغی بانی استازیونا چی استزاگانی بی کولی کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین رب کریم فرمائی لکا دا قوم ستا چی دے دے پزرنو کے چی منگ تکذیب منوا چولا دارنگی نسلکہ اچو منگا سشے ہو دغا تکذیبا فی قلوب المجرمین پزرنو دا گناہگارو کے دا ہر مجرم قوم پزر کے منگ تکذیب واچو لا یؤمنون دے ایمان نروڑی بھی پر قرآن کریم باندے وقت خلط حال دارے بالتحقیق مدوت تیر شوی دے سنت الاولین طریقی دا حلاک دا اولین یعنی سیرت دا باری تعالی دا غی سر چچا تکذیب کرے و تمام ملات شوی و تیر شوی دی بیام ایمان نروڑی اس دا خبر چمونتا فرشتی راولا یا دا خبر چر صفا غنڈی رانا لری کا یا دل ترا توبو چنی روانی کا یا اسمان ٹوٹا ٹوٹا رو غرزا یا فلان یا فلان رب کریم وی ان یرو کل آیت اللہ یومنو کدا ٹول معجزات گوری بیام ایمان نروڑی دا سے درو خبری وی الہ وی ولو بالفرض کزد سے موکم لکتا سو چد معراج پشپبانی بر رالی دوی تملاری جوڑی کم اسمان تیرا پورتا کم بیا بم وی چی ردا خمنگ مسحوریو نشی سحر رابانی شوی دے سحر ولو فتحناک اخلاص کڑے ہمون پدوی بانی بابن دروازہ من السماء طرف دا اسمان نچدی داخل دے پاغے کی فضولو اے فسوارو چدی گردی دلیوے فی پاغے کی آرجون اے سعودونا چی خطے یعنی سعودونا و انزلون خطے کزیدے یا دروازہ متجوڑا کڑیوے نملائکو پشان لقالو خاما خادیب بیام ویلے انما سکرتا یقینا نشکڑے شوید ابصارنا نظر نظمونگا اوائل بیدا سے چبل نحنو بلکہ منکی یو قوم یو مسحورونا سرکڑے شوی منگ مغلوب العقل یو بے با انما نلے قدرت اللہ یعنی دا خدا معجزہ ما پیغمبرانو تور کڑیو کرامات میں اولیاء تور کڑی دی کدا منکرین ہر یو تا دبل کرامت خسن منی معجزہ نمانی کہ بالفعل دتم دا کرامت وے چی دا اسمان تختیو کو زیدے چی دا پاسبابو نکی گیو پا کراماتو کی یو خارق العددہ خو چې څوک منکر د کرامت او د معجزې دی او مکذب د رسول او د اولیاء دی نو دغه کس ته بالفعل په خپلم دا کرامت ورکړي شي به مو دا سحر دی به نه مانی څوک چې دا کرامت منکر شي بیا نه مانی کله بالفعل خپلم دومره د کرامات او خاون چې اسمان ته خيږي کوزيږي بالکرامات به مو نه دا په مو سحر شوی ما اجمال د صورت ابتدا کې ویلې دي زبان دی باب خلاص شوخا آیت نمبر 15 پوری دوس باب ثانی شو دیکھیے دلائل عقلیہ دی آیت نمبر 14 کی او آیت نمبر 28 کی انی خالق بشرا من طین دا آدم علیہ السلام تنا دا عالم صغیر باندې استدلال دی او اسمان او زمکا دا عالم کبیر باندې استدلال دی په وحدانیت د باری تعالی باندې او دی باب کې دا آیت نمبر 50 پر لګیدلې دی دویم با واقعه د ابلیس راشي مقصد بسوی معال من تکبر د متکبر او د دعو نمنون کې معال مرجسدا آیت نمبر 43 کې به تخفیف اخروی تفصیلی راشي او 45 نه بعد به بشارات شروع شي وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا خامخا بالتحقیق منگر زولی پاسمان کی بروجن برجنان بروج قرآن کریم کے دریو معنیو دا پار رازی اصلا دا بروج مانا دا برجنا پا مانا دا ظہور سر رازی خکارا کل دا پا مانا دا توسع باندیوی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا تاسو توسع فی المشی مکہ وی پشاند جاہلیت اولا او یا اظہار د زینت مکہ وی پشاند اظہار د زینت دا حل دا جاہلیت اولا دویم کلام بروج پمانا دا قصور رازی قصور عالیہ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کئی پمانے محکموں کی بروج پمانا دا معنی بانش
دریم بروج راځي په معنا د نجوم باندې ستورو توای ستوري ستورو ته نجوم بروج ولې وای لظهورها اصل بروج په معنا د ظهور ده او ستوري مخکاره دي لکا والسماء ذات البروج قسم میری پاسمان ذات النجوم چې خاوند ستورو دي یا لکا دا موضع ده لقد جعلنا فی السماء بروجا فی السماء نجوما منگر زولی پیدا کری پاسمان کی نجومن ستورین یحتدا بها فی ظلمات البر والبحر او چولمده کی اغیبانی لار پیدا کولی شی نو اکثرین پدی باندی دی چه مراد دلتا دا بروجنا نجوم دی دویم قول دا دی کہ مراد د بروجنا بروج الشمس والقمر اے منازلهما دنورو د سپوږمۍ منازل دي کہ مراد د بروجنا 7 سیارات دي دا معروف و سیاری دي او څلورم قول دار چې مراد د بروجنا د ماه او د میاشتې دي چې حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبل میزان عقرب او قوس جدی دل وحد ته معروف قول دار چې مراد ته نجوم دي لقد جعلنا فی السماء بروجا یعنی قصورا او نجوما وزیناها خستکړه مونږ د اسمان للناظرین پاردکتن کو پس شیبانی بن نجومین وحفظناها ساتل دې مونږ د اسمان لرا من کل شیطان الرجیم دا هر شیطان ملعون رټل شي دا دلیل شه په دې خبره باندې چې انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا سو کو نو چې دا قران کریم څنګه ساتي د خلل لفظینا مونږ دا لوی اسمان د شیاطینو نه ساتونو لوی اسمان اسمر زرګونه لکونه شیطانان دي د پاره د کاهنان رولیږي او بل باندې سوارشي اسمان ته ورسي ال تپټ غوږ دي چې دا فرشتي څخه خبرې کوي بیا غیراشي ورشتیاو او سلو صدرو یو ځکیو کاهنانو ته یو کی ال ته چې فرشتو په فکر شینو غشه پر گزار کی ندار جمله شیاطین دي وی ولی او دا غلمبه چې رستوري نزی حدیث مبارک کې راځي دي سره الله اکبر وایي ذکر شیطان باندې گزار نو چې موږ دومره لوی اسمان ساتلې دي دلته شیاطین نه را پریدنو قران کریم هم دا شانت ساتو موږ ساتلې دا اسمان من کل شیطان الرجیم الا من استرق السمع دا استثناء منقطع دا په معنا د لکن سره لکن من استرق السمع هغه چې پغلا سره کېږي غوږ پغلا سره کېږي غوږ استراق اغلا کول د غیر نه پغلا سره کېږي سما غوږ د سرقنا باب د افتعال لیکن استرق یسترق استراق باب د افتعال د باب د سرقه د غلانا هغه چې پغلا سره کېږي سما غوږ یا دامون ساتل دے من کل شیطان الرجیم سمرا خستیتی نشی مگر آغا چرا واخلی السمع مسموعات غوگو تکیگ دیو تا مسموع سواوری آغا پغلا را واخلی یو نیم خبرات مگر آغا چه پغلا سر کیگ دی غوگا پس ور پسی شی پد پسی شهاب مبین لمباخ کارا دا یو عقلی دلیل شو او په حفاظت د قران کریم باندې یو دلیل شو چې موږ اسمان ساتونو دام ساتلی شو بیا زمون قدرت تام ته وګورئ ولرد مددنا او زمکه چې دا مدد نه فرکړې د موږ د لارای بسطنا حال الماء والقینا موږ پیدا کړی دي فيها پدزمکه کې یا اچولم دی علیها پدزمکه رواسیه غرنا ثوابت راسیات محکم ثابت تویل شي جبال ثوابت
وانبتنا منش نکړي فیا پدې غرونو کې او پدې ځمکه کې په اعتبار د کل واحد دوړو تراجه من کل شین دار شینا موزوننا چې هغه موزون دې په میزان الحکمت سره یا موزون مستحسن چې خپل دې هر شی په کې موزون دې به میزان الحکمت څومره چې حکمت تقاضا د مغمر نازلو پکې وګوره مونږ تاسو یو کور ته وړو یو کور ته دا کور مالک وروړي نه دا وړ کله کم خيږي او کله زیات خيږي مونږ د یو کور کنټرول نشو راوسته چې څومره راوړم چې دا میاش کې بس شي نه زیات شي نه کم شي خو خالق د تمامه دنیا د ځمکې نه دا غنم را پورته کوي او دا ټول ورته معلوم دي چې دومره کفایت کوي زیاتیږي نه تنه که زیاتې دې تنه نو دی بټولو بیا چنجي کړیو دا به خراب شيو او که کمې ده نو څه خلک بدلوګي نه مړ شيو لا چانه دی ویلي چې سړی د لوګي نه مړ شي دا په یو انداز باندې نو موزون دی په میزان الحکمت سره څومره چې د حکمت تقاضا ده نو هغه مرمنش نه کو پکې یا موزون معنا مستحسن دی یا موزون معنا مقدورا یا موزون معنا معلومه یا موزن مانا مقصوما وجعلنا لکما فیها معایشہ وگرزولی دی منستاسو دا پارن پیدا کرن دی پدیز مکہ کی معایشہ اسباب دا عیشہ ومن لستم لہو برازقین اے وجعلنا فیها او پیدا کړی د موږ په دې ځمکه کې منهغه مخلوق چې نه تاسو هغه لره برازقین روزي ورکون کې چې هغه طيور دی او حش دی او د دریاب زناور دی طيور او حش روزي تاسو نه ورکای دسي مخلوق موږ پیدا کړی نو ال تاسو سوچو کې چې رزاق څوک دی دنیا کې خطا سو تداشب پیخیږي چې خدای تعالی رزاق دی خو زمونږ هم سرمنه پکارون واړه ولا دسي رزاق خو نه دی چې نسی و چخله کې ورکای دا شوبې در تپیخیږي او چول کیږي ولیکن دا شوبه تاسو دفع کوي په دی باندې چې دا هوا کې مرغان دي یغینا کسب کولې شي نه ټاټ کې چلولې شي هغه ته روزي څوک ورکي د دریاب کې مایانو ته څوک ورکي نو بیا پته لګي چې رزاق څوک دی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ إِنَّ فِيهِ مَا مِن شَيْءٍ نَسْتَيُشَيْدَ نَبَاتَاتُ ثِمَارُ بَرَنَّا مگر زمون سرا خزائنو خزانه دا غیری یعنی معنا مفاتيح کنجیان خزانو دا غیری نو خلاصه دار چې علیه تصرف زمون پاغي باندې دی وما ننزله او ننازله من دا باران الا او دا اشیاء الا بقدر معلوم مگر پاندازي معلوم سرا بکیل و وزن معلوم درې دلایل ویلې شوخه خلقنا فی السماء بروجا او دویم الارض مددناها دریم انبتنا فی من کل شی موزون سلورم وارسلنا الرياح لواقحا هاورا لگمون بادونان لواقحا بلاربون کین چه دے بلاربی انو لرا او رزو لرا دوبون ڈکی یا پخپل بلارب دی دا بیا مجازی نسبت وی فانزلنا من السماء ماء پس راولی گل مونږ د اسمان نو بنازل مکړي فاستیناتم خلوق کوم تاسو لره په دغه وبو باندې او حال دا نه تاسو له دغه بولره بخازنین ساتون کین الہ وی دمرا وبرانه غواړي به ساتلم نشي دا وی به ما ورته سندونه جوړ کړی دی زینه می ورته جوړ کړی دي در نزیت شیل تلاړی شي خورونه شي خورونه سندونه شي راغینه بحرونه شي بحرونه لوی خلیج ته وځي او تاسو خو چې وای باران او باران چې در خوشی شم به کنټرول ولهم نشي ساتون کې نه بیا غیلره ما خپل حکمت باندې دې تلارې پیدا کړی چې باغلار خپل زین ته ورسیږي وإنا لنحن نحيي او یقینا خامخامون چیو هم نحيي ژوند کول الباس ونمیت کول کو په دنیا کې او مونږه وارثین یو رستو د هلاک د عالمنا دا عالم متباکی کی وارثین بمونږ یو کل شین حالک الا وجهها
وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ خامخا بالتحقیق معلوم دی مونږ پیژندلی دی مونږ مستقدمین ستاسنا او پیژندلی مونږه مستاخرین. دا مخ کې ورستو نه سم مراد دی؟ مخ کې څوک دی او ورستو څوک دی؟ مراد دا مستقدمین نا مستقدمین فی صف اول دی او مستاخرین نا مستاخرین فی صف دی. اول صف کې چې منځونه کې هغه پیژنو، دا رستی والا لټانم پیژنو دا اول صف والا پیژنو. یا مراد مستقدمین نا مستقدمین فی الجهاد دی او مستاخرین فی الجهاد دی. کم چې اول جهاد اول ډګر ته هغه پیژنو او رستم را معلوم دی. یا مستقدمین فی الاسلام و مستاخرین فی الاسلام دی. یا مستقدمین فی التولد او مستاخرین فی التولد، چمخ کے سوک پیدا کی گرست سوک. یا مستقدمین فی الموت او مستاخرین فی الموت. یا مستقدمین فی البعث او مستاخرین فی البعث، چاول بسوک پرتکی گی و بیا بسوک پرتکی گی. وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينٌ رَبِّ کریم ستاہو یحشرهم دے بجمع کدا اولین و آخرین لرا. او دغه ذات حکیم دے عالم دے پټی مونو باندې ورته پته لګي خپل ټیم دی. دې موضوع پورې استدلالات من العالم الكبير، پنځه استدلال عقلی وو. اوس عالم صغیر دے د آدم علیہ السلام ته نه پیدا کوي، دې ته سوچو کوي او سره خپل ځان کې سوچو کوي چې دا چا پیدا کړ. مونږ او تاسو خو منون کې د خالق یو کنه، دا دلت یورو بار بار نوې دا بار بار څنګه وي نو زه په زینوي نصرف الآیات لعلهم یذکرون. دا بار بار چورلو تکرارو کی دی شي پاغه تسلیم نشي دابل ووري او دا تلاوت کی په وزي تسلیم شي. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون خامخا بالتحقیق مونږ پیدا کړ انسان آدم علیہ السلام من صلصال د اوچ خټینا من حمأ د تور خټینا مسنون چې مصور وا یا مسنون منتن چې بدبو وا. دا زګران دی ښا اول چې راواخستل شو د تراب ویل کېدا تراب فعجن بالماء قبور کې واچولې شي فصار طینا د کوم ځکه چې وای انی خالق بشرا من طین هغه د غزي تر بعضینو کې خو تراب نسبت شوی دی اصلي مبدا تراب نه راواخستل شو بیا پکې وبوا چولې شو دا دویم حال دی ناغینه طین جوړ شو طین ای تبه طین وای فمکه سالک درنګ په تیر شو نو کله چې وب په خټه کې واچې نو هغه بدبوئی پیدا کی او شکل داغه تور ووري تور شي خاورو کې توبه واچو توریږي کله چې تور شي نو هغه ته فمکه صفصار حماءن چې درنګ په تیر شو نو تور شوا نو حماء معنا هغه پینیا اسود تور خټه فخلصا بیا صفا کړی شو فسوارا الحمدلله فسوارا سلالا بیت سلالا جوړ شو من سلالت من طین چرازی دا خټه چې صفا کړی شي کرتکانی یو شیبل شیګن پکې دا تلریش سلاله خاصه صفا بیا فصورا مصور کړی شو دانچه قالب کې واچولې شو فصور مسنونن مسنون مصور بے فیبس اوچا شوا نا تنور چوچ سی بیدا سی یا کونڈنے بے ٹھنگارے کئی نو فصور صلصالا بے صلصال تے جوڑ شو نو کانہو یتسلسل گوئے کی کڑنگی گی صلصال نو اول ترابو بیا توینشا بیا چې وخت په تیر شو تور وخت حما شو صفا چې کړې شو نو بیا سلاله شو داغینه بعد مصوره کړې شو نو مسنون شو او د مسنون نه بعد چې و چکړې شو او کلک شو نو بیا ورته صلصال ویل شي نو هغه تعبیر کوي مونږ پیدا کړی انسان من صلصالنا دا غو چې خټینا چې سم کړنګې دا
او دغه سوال د سشینوا من حمائنا هغه د تور خټینا هغه حال ته اشاره وکړه. توین اسود المتغیر رائحته حما چاته وي تور خټه چې بوی خراب کړي. مسنوننا اے مصورن قالب کیا چولے شوی مصورا صورت ورغستلے شوی او بعضو معنی د مسنون په منتن سم کړي دا اسخا کړي شوی. والجان خلقنا من قبل من نار السموم او ابل جان من پیدا کړي د لره من قبل اے من قبل آدم علیہ السلام من نار دور السموم نار لا دخان لها اور بیلوگی یا من نار السموم نار الحریق سوزون کی یا من نار السموم الریح الحارا دا اور گرمنا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ نُوَغَوْ خُصِيَاتْ کا چوی رب کریم ستال ملائکہ یقیناً زچیم خالقن پیدا کون کم بشر لرا من سوال دا اچ خٹنا من حمائن دا تور خٹنا مسنون منتن سخاکڑے شوی یا صورت تڑلے شوی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس کله چې برابر کم زدللا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي او حکم پدکه واچوم پدکه من روحی د روح زمانہ. نو دا اضافت د روح باری تعالی ته تشریفاً دے بیت اللہ ناقۃ اللہ صد اللہ اگر روح مشرفه پکې واچوم چې منصوب الیه دے. فقعوا پس پریوزه یا فرشتو دللا ساجدین سجده کون کی پتحی سرام معال د من تکبر خی داوی امر می چې چا تکړه نه دی منلې سمې وسکړي. انو تاسو داور صداقت کتاب منئ. سجده وکړه ملائکه آدم علیہ السلام ته کل مجمعنا مگر ابلیس ونکړه ابا دا چې استثناء متصله کا منقطع ور سفاره کې تر شوی ابا ځان له غاڼه تعظما د دینه چې شی دې ما ساجدینا. قال یورتخو تعالی ابلیسا مالک اس چل تعالی دا چلا تکون نشو تر ساجدین سرا وید لم اكن لاسجد نئی مزه چې سجده ولګم له بشرین او بشر لرا او بشر دین داسې بشر وی خلقتو چې تا پیدا کړی غل من صلصال اندو چې خټینا من حما اند تور خټینا مسنون منتن یا مصورن. قال نو ورته تعالی فخرج اوزا دا انداز د بیا د ویو ګنیم دین خو خالق پیدا کړو خبره خو غلطه نه وا خو انداز د بیا د ویو. قال یورتباری تعالی فخرج اوزا منها من سورة الملائکہ یا منها من الجنة یا منها من الارض یا منها من کرامتی ورحمتی فإنک رجیم ملعون وإن علیک اللعنة الى یوم الدین اورز د حساب و جزا پوری. ابلیس وی رب رب زما فانذرنی عجلنی مهلت را کماتا تری ورځ پوری باسونه چې بیا پورته کولی شي خلق د قبرونو. وی ورته رب کریم فانک یقینا تجیبا من المنظرین د مهلت ورکړې شونا تر ورځ د وخت معلومه پوری چې نه فیولادا. قال ربی بما غویتنی وی ابلیس ارو زما په سبب هاغه چې سرکش کتا مال را لو زیننا قاما قابتاکت خستکم بدی بنی د ملرا فلر دے پزمکا کې سشی بخستکم الشهوات وحب الدنیا ولا اغوینهم قاما قابتاکت سرکش بکم دوی لرجمعین پغندا مگر عباد خاصه استامنهم د بنی ادمنا اغا عباد استال مخلصین چې معصومین دي چې انبیاء علیهم السلام دي بفتح اللام. ورته رب کریم هذا صراط دالار دا مستقیم برابر دا سنت عقیدہ دا توحید عقیدہ دا صراط مستقیم علی حفظه وما دی ساتن داغین هذا صراط مستقیم علی حفظه دا لار مستقیم دا وما بانی دا ساتن دین. نو دا باری تعالی وای چې لکه څنګه چې د قران کریم د حفاظت و عدم کړی دا دې کې شک شوبه مکوئ مونږ لوی اسمان د شیطان مساتلې دي او یوازې قران کریم نه د اهل سنت والجماعت د لارې ساتنم پمونږ دا هاذا صراط مستقیم علی حفظه
پما دا ساتنه ده لکه د قران کریم ساتنه چې پما دا یا هاذا دا قران کریم دا صراط مستقیم ده علی حفظه ساتنه پما دا او یا دلته دا علا پمانا دا الا ده هاذا صراط الی مستقیمنا دا مستقیم الارض الی ما طرف تراغلی دا اے ابلیس یقینا عباد خاصه زما چی دی عبادی ځانته چې منسوب دي عباد خاصه زما چی نشتا تعالی رپاغی سلطان سغلب و تسلط لیکن من اتباک من الغاوین آغا با اتباستا کئیم آغا چی اتباستا کئی دا سرکشانونا پاغیستا تسلط دے خدا تسلطم ظاہری حقیقت کی نشتا وَإِنَّ جَهَنَّمَ يَقِينًا جَهَنَّمَ خَامَا خَامِعَاتْ دَدَيْدَ اجمعین پغنڈا دی جہنم لرستبات و ابواب و بابن دی بعضی فوق بعض دا بعض دا پاس دی لکل باب ہر دروازے دا پارا منہم دا دی کفارن جزء حصہ دا مقصوم تقسیم کڑی سوین دا وہ طبقی جہنم دے اول طبقی تا جہنم ویلش اولی تا جہنم ہوئی دویمی طبقی تا لزا وی لزا نزاعتا للشوا دریمی طبقی تا حتم وی ومادرا کمل حتم او سلورمی طبقی تا سعیر وی پنزمی تا سقر وی شپگمی تا جحیم وی ومی طبقی تا حاویہ وی اول طبقہ جہنم دویمہ طبقہ لزا بزا دریمہ طبقہ حتم سلورمہ طبقہ سعیر پنزم دا سقر او شپگم جحیم وم دا حاویہ دا خواغ سبعت ابواب شو و طبقے شوی ہو دروازی و دبل دا پاس شوی اس دی ہر یو تا جز مقسم دے جز تقسیم کڑے شوی ناول طبقہ چی جہنم دے آگے تب عاسین من المومنین زی فاسقان مومنان چی مومن دے خو فاسق دے دا بر اثر کے طبقہ کی دی دا وطول عربی اشتا دے دویمہ طبقہ لزوا دا لزوا تب یہودیان زی دریمہ طبقہ حتم دا حتمی تب نصرانیان زی شرکو نجی چاکو سلورما سعیر دین سعیر تب سوابعین زی دہر دن بیدینا پنزما سقر دے سقر تب مجوس زی شپگما جحیم دے اگی تب مشرکان زی وما حاویہ دا حاوی تب منافقان زی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا غلند تب قدا چھ حاویہ دا بشارت ان المتقین فی جنات وعیون چنو کی بوی وائی با باری تعالی دیلرا پورز دا قیامت ادخلوا داخل شدی جنت بسلام آمینین پالکون ستاسی کے چپا امن باندے وی پنجات کی رب کریم فرمائدہ دنیا کے چدباز مومنانو منز کے حسد و عداوت درخکاری کی دا بمونگ لری ونزانا لربکمونگا ما هغا غل چه دے پی صدوریم پزنونو دوئی کے آغا ما عبارت دسن دے من غلن من عداوت و حسد پاہالی کون دے کی بدی اخوان رونا جالسین الناس بے علا سرورن پا تختنو باندے پاہالی کون دے کی متقابلین یو بل سرب مخامخ کدن کے وین پا زیارت و ملاقات کی دا حالات دیا مترادفو یا متداخلہ اخوانا یو حال شو دا صدورهم دا زمیرنا او جالسین علی سرور دویم حال شو او متقابلین او پا علی سرور کی امکان دا ظرف لغو امشتا دی متقابلین یو بل سر مخامخ وی علی سرورهم پا تختنو بان قرآن احدا چی جالسین علی سرور متقابلین فی الزیارہ لا یمسهم لا یصیبهم نبرسی دوی تکیا پتی جنت کے نصبن ستعب و سترتیا او مشقت او نبری دے جنت نبی مخرجین استلیشوی اے محبوب علیک السلام عبادو زمات وگاہی ورکا غدا نبی
آگاہ کا عباد زما چی انی انا الغفور الرحیم خو خبر بلم ورتو کچ ان عذابی هو العذاب العلیم نو ایمان دے بین الخوف والرجاء ساتی هم دے غفور و هم دے قہار دا دوارا صفات دے مد نظر کی ایمان دے مینز کی دی زبان باب خلاص شخا باب سالش پدے کے تخفیفات دنیاوی دی واقعی دا خمسہ اقوام سرا یو 15 نمبر کی قوم لوط علیہ السلام شو متعدد ایتنوں کی 88 نمبر ایت کی قوم دا شعیب علیہ السلام 88 نمبر ایت کی قوم دا صالح علیہ السلام 90 نمبر ایت کے مقتسمین شو 95 کے مستاذین شو 50 کے تسلی دا محبوب دا 98 99 کے بیان الدعوہ دا سورۃ دعوہ شو وَنَبِّهُمْ خبر ورکان دے پہ ابراہیم دا دنیاوی تعذیبات کے اس خبر ورکداغا ملمنو دے ابراہیم علیہ السلام کہ فرشتے و تراغلی اغا وقت سے داخل شداغا ملمانا فا ابراہیم علیہ السلام پس اوی دے سلاما سلمو علیہ سلاما یا سلمنا علیک سلاما قالا او ابراہیم علیہ السلام انا منتیو منکم ستاسنا وجلونا یریدن کیو ولت سخی و تراوڑو آغی نخوڑا دیتے وہ یریدو منگ یریگو تاسنا تاسو سو کیے قالو یورتا فرشتو لا توجل لا تخف میریگا یقینا منگ زیر درکو تالا بغلامن پیو الگ سرا چھ اسحاق علیہ السلام علیم دے پی صغر و بعد البلوغ قال بشرتمونی آیا زیر رکوی تاسو مال رب الولد علا امسن الكبر مع ان مسنیا یا بعد ما ان مسنیا رسل دین چرسی دل ماتل کے بر بڑا والے فبی ای شین تبشرونا پس شیبانی زیر ورکوی تاسو سا فبی ما تبشروننی قالوا بشرناک بالحق بالصدق بلا شکن چولد دے پس مکے گا من القانتین ادنا امیدی کون کنا وہ ابراہیم علیہ السلام من یقنطا او سوک دے آغا چی نو امیدی کئی من رحمت ربی استفام انکاری دے یعنی نو امیدی نکئی من رحمت ربی اللہ دوالون او زخص دوال نہیں چی تاس ہوائی سیدہ وہ ابراہیم علیہ السلام جبریل علیہ السلام مرگرو تا فما خطبکم صد شانو حال ستاسی ایوہ المرسلون اے لے گلے شوی استازیو داغی حالات ته چوکتل په قهر او په غضب وی دا حال مصد څنګه راغلی قالوا ان ارسلنا الى قوم مجرمين یقینا موږ لګلې شی یو قوم لرا چې مجرمین دي ګناهګار خلق دي داغی په هلاکت را لګلې شی چې قوم د لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام راو الا آل لوط مگر اغا اولاد د لوط علیہ السلام چه دو لرگانی دیں زاعورا و ریشانو میں دا ریسا او یو بی بی صالح وان دا آل لتی دی بچکو انا لمنجوهم یقینا منقاما خانجات ورکون کی دی لراجمائن پغندا الا امرأته مگر یو خزد دا چواعی لمنافق دا قدرنا حکم کرے دے مونگ پا تقدیر کی پا دے خبر چنا یقینا دے دا بی بی دا بویل من غابرینا دا پاتے کی دن کو نا و متخلفین نا پہلاک کی دا درست پاتے کی دن کو نا دا قدرنا حکم کرے منگا پا تقدیر کی منگ تقدیر دا سے جوڑ کرے دے دا تقدیر دا جوڑ کرے ہو کدا خالق جوڑ کرے ہو خودی پا کے متصرفین مجازی وی پا دی وجبانی زانتا نسبت کے قدرنا منگا دا تقدیر جوڑ کرے دے فلما جاء آل لوط المرسلون ہر کل چرالل سوکرالل المرسلون لگلے شوی استاز فرشتے چا ترالل آل لوط آل لوط علیہ السلام ترال آل لوط مفعول مقدم شو مرسلون فاعل د جاش او جاء لازمی دے فقیدے دا حذف والیصال سره دے تعدیت کی قید دا حذف والیصال دای چې فعل لازم متعدی بحرف جر کې بیا د کثرت استعمال نه حرف جر ساقط سی متعدی مفعول ته بالذات شي جاءنی زید دا جاء لازمی دی دا نون ته څنګه
یا مفعول ته څنګه دا متعدی دا په قاعده د حذف الایصال اصل کې دا جاء زید الیہ او د کثرت استعمال د مجیئات نه چې دا ډیر مستعمل دی نو هغه الاتنا حذف شو متعدی بذات نو دا متعدی بذات وکړه قال انکم قوم یقینا تاسو یو قوم منکرون ناشنا قالوا بل جئناک بما كانوا يمترون لوط علیہ السلام ورته وی چې انکم قوم منکرون او ته فرشتو بل جنا کراغلی مونږ تا بما كانوا يمترون راتلم کړي دي تا ته په هغه عذاب باندې چې ودا قومیان ستا پای کې يمترون شکونه کول کما عذاب کې چې دای شکیانو په هغه عذاب مراد لکړي واتیناک بالحق او یقین او راغلی مونږ تا بالحق بخبر الحق په خبر د حق سره چې عذاب دی وان لصادقون فی مقالتنا فاسری پس بوز بیا اهلک القل بقطع من الليل پټوټو کې د شپې نه د شپې روان کا وتبع ور پسې شاد بارهم رستور دوی ولا التفت ندی ګوري منکم استاسنا حد یو کس رستو اړختا ومدو ان سیرو زی حيث تمرون اغه زه ته کوم زه ته چې امر کولې شي تاسو ته چې شام دی یا سحر نو مقامو ال تلار شي وقضينا اليه ذلك الامر او اوحینا ها وحی وکړمږه الیه دتا ذالک الامر دغه امر چې عذاب دی د دې وحی مرته وکړه چې عذاب پراتون کې دی یم فیصله وکړه د ذالک الامر په دې خبره چې ان دا تفسیر شاننا یقینا بها اولای دغه قوم ستاچره مقطوعون هغه قطع کیدون کې دی او قطع کړي شوی دی مصبحین په وخت د سبا کې په حال کون د دې کې چې دای په سبا کې داخل دن کې وی نو بیخ د دې چې کم دی قطع کیدون کې دی نه دې بیخ کندي کیږي اجاهل المدینه رالا الخاری یستبشرون چې وبل ته زیر ور کول او خوشاله نه کولی چې نه الکان راغلي دي قال ان اولای ضعیفی فلا تفضحونی ورتلو تعالی سلام دا ملمان زما دی فلا تفضحونی مشرم وایما په حق د ملمنو زما کې واتقوا الله من هذا العمل ولا تخذوني هو مذل لك ويوم شرم وامام المنوتا قالوا ورتقوا يان اولم ننهك ايني منکړه مونږ عن العالمين عن استيجار العالمين یا عن ضیافت العالمین دم المسیاد عالمنا دخلکنا ورتلو علیہ السلام هؤلاء بناتی دغه دی لورګانی زما یا خپل لورګانی دی یا راجح دا چې راستاسو بیبیان زما لورګانی دي ځکه پیغمبر ابل الامت وی هغه تلاړ شي ان کنتم فاعلین کای متزوجین زی خپل بیبیانو تلاړ شي لا عمرک رب کریم فرمای قسم می دی عمرک پاغه بقاستا باندې دا رسول الله مبارک په عمر باندې قسم خورل شوی لعمرک قسم می په عمر او بقاستا باندې محبوبا انهم یقینا غرا خدای تعالی په معظم الاشیاء قسم خوري معظم الاشیاء لکه مونږ ته ټول نو معظم شی ذات الله دی مونږ په پاغه قسم خورو ذات الله په بدل کې په چم قسم نه خورو او خالق ته په مخلوق کې چې کم معظم سيزونه دی پاغه قسم خوري نو عمر د نبی علیہ السلام باندې قسم خوري او خاری باندې قسم خوري لا اقسم بهذا البلد او والضحى والليل غلطم یو تعویل دار چې مخ د نبی علیہ السلام انهم لفی سکرتهم یقینا دیخا ماخا فی سکرتهم پنشخ پلک یا مهون حرام سیدلنا پنشکیو او پجهل خپل کیو پسونی ول دی لره صیحت او आवाज سخت مشرقین پالکون دی کې چې او داخلي دن کې په اشراق کې یعنی عند طلوع الشمس صیحین کله مراد نفخه اولاوی ما ينظرون الا صيحه واحده دا غاول نفخه ده کله مراد د صیحین نفخه ثانیه وی یوم يسمعون الصيحه بالحق دا دوه مشپلې کله مراد د صیحین आवाज د جبرئیل علیہ السلام د تعذیب وی لکه دا ده فاخذتهم الصيحه پدې आवाज هم شوي دی تمسم شوي دی او
قاری لند اړخ په برم ګرځېدلې دي د کانو بارانم شوی دی فجعلنا عالیا وګرځول من بر اړخ د قاری سافلا لندې وامطرنا ورمن په حجارتن باران د کانو من سجیل د کرت کانونا یا من سجیل د کانو بارانم په کړ سما او دنیا نا یا من سجین دا گرم بحر نه چې مطبوخو کل عاجری لکل بخو خختو تابوی کی نکان کردی ان فی ذلک لآیت لعبرات للمتوسمین لپاره د زیرکو خلقو دا متوسم یومانا زیرکان او خيار دویمه معنا د متوسمین للمتفکرین سوچ کوونکو لپاره دریم قول ابن عباس ابن منقول لے چھ مراد دا متوسمیننا متفرسین لے ذی فراست والا اولیاء ذی فراست حدیث مبارک کی راضی ان للہ عبادا یعرفون الناس بالتوسم دا خدای څخه خاص بندگان دي چې سړی پناخو پیژني پناخو پیژني فراست والا ته د هرې ګناه خپل نه خېری چور مخامخ شي کنه هغه نه قدر کیو ګوري در باندې پويږي چې دا کار دې کړی دی اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله د فراست د مؤمن نو ویریږي ځانو ساتي دا د خدای تعالی په نور لیدل کوي حدیث د ترمذی دی اور نبی علیہ السلام فرمائی ہر امت کے جی فراست والا زما په امت کې چې دین عمر فاروق سے دے دا د فراست والا علامہ سمحودی او فال وفا کی روایت نقلی او شخص دے پلار راتلما پردہ بادو والا زنان لمبل زمان نظر کو لگے دا عثمان سے خلافت دورہ او چرال مرتا وی مخرانتاو کو ایسے چل لے چې دسترګو زنای کړي زما دربار ترازی دی ورته وی او وحی بعد رسول الله وحی رالا ویلا بل فراست صادقه دا فراست صادقه نو لیکرام تداوی ان فی ذلک لآیات لعبرات للمتوسمین المتفرسین ذی فراست والا رپارا اولیاء کرام د پارا پدې کې عبرتونه دي او نور خلک یې سیاوري خو اوس دا مرض دا مرداری چې په طالبانو کې څومره ډیره ده په قاریانو کې پراخه پیمانه امیان خو په ټول اخته دي نو دا مولا او طالب او قاری دا دینه فائدې نه اخلي یا سیاوري قصې دی اوري پاوی راغلی په ما باندې راځي او فائدہ چې اخلي او عبرت چې ده دا متوسمین ذی فراست والا صوفیو ته ده هغه خلق دین عبرتونه اخلي وإنا لبسبيل مقيما او یقینا دا خاما قادل بسبیل مقیما پلارا مقیم دائمہ کی چامیشہ پہ خلق روان دی دا قریہ دا لوط علیہ السلام یاد انا دا قریات دا لوط علیہ السلام دی بسبیل پلارا مقیم دائم چامیش پہ خلق روان یعنی دا پلارا کی چدا مکیوال بشام تطل راتلو دا قریہ پہ دلار راتلا ان فی ذالک لآیتا للمومنین آیتن دی او دلیل دے مومنین دا پارا وَإِنَّهُ يَقِينًا شَانْدَارٍ دائن مخفف من مثقل کان اصحاب الائکتین وہ اہل دا زنگل لظالمین خامخا ظلم کا ان کے پزانو باندې یا مشرکینو اصحاب الائکن مراد قوم دا شعیب علیہ السلام دی پدا سے دے کیوں چلتا ونی بوٹی فانتقمنا منهم انتقام واخستر دینا وانهما یقینا دغدواڑا چ قریات دلوت علیہ السلام جو قریات شعیب علیہ السلام دا لب امام خامخا پیولار دی مبین واضح کین امام په پنځو معنی قرآن کریم کې راځي کله امام نو مراد قائد وی انی جاعل للناس اماما کله مراد ورنه کتاب بنی آدم وی عمل نامی یوم ندعو کل ناس بامامهم مع امامهم کلا مراد ورن لوح محفوظ وی کل شیء احصیناه فی امام مبین کلا مراد ورن تورات وی ومن قبل کتاب موسی امام ورحمه کلا مراد د امام نہ طریق واضح وی انهما لبامام مبین پلارا واضح کی ولقد كذب خامخا بالتحقیق نسبت درو کړه اصحاب الحجر اهل د حجر مقام چې دا د مدینه منوره شام منځ کې وادي وا د چا تکذیب کړي ول مرسلین
وآتیناهم آیاتنا اغا دلائل قدرت خپل چې معجزه ده فکانوا عنها موردین او دا انعامات می پکړو چې کانو دی ینحتون من الجبال نفل الجبال کنستل وی پغرنو کې بوتن کوټه وګدوی په حال د امن کې پاره کې د بارانو آفتوننا پس اخذتهم الصيحه ونول دیلر आवाज د جبرئیل السلام مصبحین عند الصباح پس دفن کړانهم د دینا ما کانو یکسبون هغه څه چې دی وکول چې عبادت د غیر الله هغه د دینا دفعون کړه د عذاب الله نه وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لآتيه فاصفح پس اعراض کوا الصفح الجمیل پر اعراض کلی سرا اعراض کلی چې کوم دی بلا فحش ولا جزع دا به منسوخ شوی پایت القتال وانین یا اعراض کوا دا اخذ د انتقام د حق فلنا ان ربک هو الخلاق العلیم دا خلاق العلیم فعال لما یرید ترجمه شوا ولقد اتیناک دا غایت دی چې دا پکې مدنی دی او قاما ثابت تحقیقا درکړې مونږ تعالی سبع من المثانی اغا سبع آیتنا شدیدا د مثانینا او درکړې مونږ تعالی القرآن العظیم مراد د سبع من المثانینا علی رأی الاکثرین سورہ فاتحه شریفه دا هي سبع المثانی په حدیث کې ترجمه راغلي سبع ورته ذکوي و آیت دا مثانی ورته ذکوي چې مکرر ده نزولا یو ځل مکی دا بیا مدنی دا او یا مثانی ورته ذکوي چې دا په هر رکعتینو کې مکرریږي هر مونږ کې پر رکعاتو کې بلدي تقریر راځي دا معروف قول یا مراد سبع من المثانینا مراد د مثانینا مکررات واخلا یعنی مراد د مثانینا وظائف دي مراد د مثانینا وظائف اورات سړی چې وشي تکراری ډیرو او مراد د سبعونا اغا سبع سور طوال مراد تن سبع طوال واخلا او طوال کم یولی بقره دا آل عمران دے سورۃ النساء دا مائدہ دا سورۃ انعام دے اعراف دے سورۃ یونس دے او براءت دے او انفال دے دا مراد دی نو داشپا خوری چی عراف و انعام و مائدہ و نساء عمران و بقرہ او اوم چکم دے یا براءت دے یا انفال دے یا یونس دیتے اشارت درین قول دا دے چی مراد سبعونا سبع حامیم دے سبع حامیم چی دا پا پنزشتم شپارہ کے شروع کی یہ حامیمات آدش پاکستمی پا ابتدا کم یو حامیم صورت شتا دی مراد یا مراد دین سبع معانی دی چی امر دے نہیرا بشارت دے انذار دے ضرب الامثال دے او نعم دی او اخبار دے اممو دے دا سلورم قول لا تمدن عینیکا مگر زوا عینیک استرگ خولے سورۃ کہف کے براشی چی لا تمدن عیناکا نوغلتا عینا فاعل دے دلتا عینے کا منصب دے تمدن مخاطبش لا تنظرن نبگور استرگستا الى ما ستمتعنا چعیش ورکڑی منطاغی سر ازواجن ساسنا خود دویتا چی یهود و نصرانیان دی منهم دوینا یا بنی قریظہ و بن نذیر دی اوسیان و خضرجیان وغیرہ ازواج و اصناف ہوتا ولا تحزن مخفك عليهم على هلاكهم واخفض تتك ونرم كجناحك څنګه خپل للمؤمنین دا کنه شفقت نه دا یو سړی چې بل ته عاجزي ډیره کوي هيئت د عاجزي داوي دا سړی داسې کوي ګوره داس دا خپل څنګه دا وزري چې دی دا د سن دي دا د سټی ټول چې دی دیکھ تواضع بھی ندلتا مراد تینا شفقت دے لکن رحیما علیہم پدیبان رحیم شمی ربان شاہ
د مؤمن سره چې ملاويږي د کبر په انداز نه بلکې د شفقت او د مرحمت په انداز او د عاجزۍ په انداز ملاويږي ور سره وقف ټټ کا یعنی لین نرم کا جناح کا څنګه خپلې للمؤمنین یعنی رحیم شپه دوی باندې عاجزین او د عاجزۍ په طریقو سره ملاويږي وقل إني أنا النذير المبين او آیا ورطا یقینا چیما زن نذیر یم مبین خکارام کما انزلنا للمقتسمین دا تشبیه چا پوری دا وقل لهم ورطوائے زن نذیر مبین یم پدی خبر راغلیم چی ان اللہ قالا لو لم یؤمنوا بالقرآن لو انزل علیہم عذابا کما انزلنا علی المقتسمین ذو نذیر مبین یم پدې راغلی ما کچا ایمان رانوړه نازل بشي پد باندې عذاب کما انزلنا علی المقتسمین لکه خدای تعالی و مونږ چې نازل کړو عذاب په مقتسمینو باندې نمبر ویشن کو باندې مقتسم نمبر ویشن کی نمبر ویشن کې څوک دي متعینین د یوم بدر دا مشران پکیو زدی خو چې غرمه روټي بل سوخان زال علوم بل به زبې علوم به مقام بل ونیو سار بل ونیو لسل سوخان به علول دغه مقتسمینو نمبر ویشن کې متعینین د یوم بدر لکه پاغي می چې بدر کې عذاب نازل کا نور تو از نذیر مبین یما چې چا په قران کریم ایمان را نوړ دغه سي عذاب به راځي نو کمال پر مشببیر او باسا نذیر مبین بان الله قال لو لم يؤمنوا بالقرآن لأنزل عليهم عذابا كما أنزلنا على المقتسمين نمراد دا مقتسمیننا ابو جهل ابن هشام ولید ابن مغیرہ المخزومی حنزل ابن ابی سفیان عتبہ شیبہ ابنی ربیعہ دی چې د لسلس خان په فضل الاولو نمبر ویشون کې د طعام ورکولو یوم بدر کې دا معروف روایت دی د ابن عباس سے شرح ده